الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد طوبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا کتاب شروع مختصر رسالہ زاد الطالبین پاگئی کی مختصر احادیث ذکر کېدل خاص کر د جمله اسمیه او د حدیثو بمشکات موجود ده عبداللہ ابن بصر نے مرفوع نقل لے او اصل کی ابن ماجہ روایت تے لفظی ترجمہ دارا توبہ زیر دے خوشحالی دا لمن دا پاردا غچا وجدت بے مند فی صحیفته اخبر صحیفہ کی استغفارا کثیرا استغفار دیر یعنی سوچ استغفار زیاد ہوئی او خاص کر استغفار خپل عادت جوړ کی او دا انسان ټول ګناونه چې دا معاف کیږي او کله چې مرین او عملنامه خلوی نو ډیر خوشاله وشي تمر نرستو خاص کر چې کله عملنامه ورکول کی او د خپل عملنامه ویني او پاره کې د اعمالو کې استغفار ډیر لیکل شي د حدیث کې موږ د پاره زیره ده چې موږ ته طریقه خو دلې شو د خوشاله حاصلولو چې استغفار ډیر ویل او د لوی انعام د په باندې چې موږ ته داغه خودنه او طریقه هغه خو دلې شو چې موږ استغفار زیات د چي وایو یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زسل د استغفار چې دی ویم په بعض روایت کې انه لیغان علی قلب زما په لور باندې بوج راشي د استغفار وړم او یا زلا یسل زلا هغه بوج هغه لري کړش استغفار ډیر فائدې دي دنیوي فائدې هم ډیر دي الله عذاب په ساده فقې وما كان معذبهم وهم يستغفرون کافر ته الله عذاب نه ورکاو دغه استغفار غوښته لغوي صرفي تحقیق توبه دا په معنا د زی پس خیدل سعادت نیک بختیا خیر کار دا د ضربان استعمال شي طابه یتیبو طیبا او طابا او طیبتن او تطیابا دا د دین مصادر راځي په معنا د خکېدلو او خوګېدلو سره او د دین اطیبو په معنا د خوشبو سره راغلي حدیث کې دا لفظ ډیر استعمالي او جمع اطیاب طیوب ده او د دین اطابو په معنا د شراب سره راځي او اطیب په معنا د پاکیزه خو او دارنګ حلال سره هم راځي دا مؤنث طیبتون ده د دې جمع طیبات راځي وجدا د باق ضربانه وجدا یجدو او دې ته مثال ویل کیږي چې فا کلمه کې حرف علت راغلی دا مثال واوی دي وجدا او دا صيغه د ماضی مطلق ده غائب واحد مذکر غائب صيغه ده په معنی د مندلو او حاصلولو
او د دین له د وجدان په ما د خپل شوق سره یو چیز حاصلول صحیفه دا په ما د لیکل شوی کاغذ دا نه پاڼه دلته مراد اعمال د اعمال شکما عمل نامه چې ورته ویل کیږي اعمال په جمع شي هغه مراد د دې جمع صحائف دا نه صحف راځي او دا لفظ دا په مجرد کې استعمال شي نه دي او مزید کې د باب التفعيل ناراضي باب افعال ناراضي باب تفاعلنا او د دینا الصحفه په ما دمرلي پیاله او کاسا چې کوم نه پینځه کسان مړېدل شي او جمع صحاف او ان الصحافه بمعنى د اخبار لیکلو او ان المصحف او المصحف او مصحف فما کتاب جلد کتاب قرآن مجید تدی جمع مصاحف استغفار دا باب استفعال مصدر دے فما د گناہونو بخنا غختل طلب باب استفعال کی طلبی او مجرد کی دا باب ضربن استعمال غفر یغفر سمعانم بعد کی استعمال شی دے فما د پټولو سره او دین الغفار او غفور دا مبالغه صيغه دي په ما د ډیر بخنه والا او دین الغفر په ما د غواب چی سره او دین الغفر په ما دا چا پسټ باندې واړه نری وختي هغه تا غفر ویل کی کثیر تحقیق مخکې ذکر شو بران شو د کتاب د لیکلو مقصد چې ترکیب ته اجرا ده د نحو توبه دا مبتدا ده نکره مخصصه ده ځکه مبتدا واقع شي ده او رفع مقدر ذکر الف ته اخر ته الف مقصوره ذکر عربی تقدیر ک موسی وضاحت شو نحو ملکی میزا دی هدایت النحو توبه مبتدا دا لمن کی دا لام حرف جر من موصوله وجد فعل في حرف جر صحيفته مضاف مضاف اليه مضاف سره مضاف الیه نا مجرور جار جار سره مجرور متعلق شو وجد پوری استغفار الموصوف كثيرا صفت موصوف سره صفت دا مفعول به شو وجد فعل سره فاعل چې ضمیر د من تراجی ده دا وجد او من تراجی ده د خپل فاعل سره د متعلقه سره د مفعول به نه جمله فعلیه خبریه سله شو د موصول سره سله خپلنا دا مجرور شو لمن من جرا لام جرا جاء مجرور دا متعلق شو ثابتتون بوبا ذکر توبه دا مؤنث ثابتتون اسم فاعل پای کی هي ضمیر دا فاعل اسم فاعل سره د فاعل سره د متعلقه دا شبي جمله خبر شو توبه مبتدا سره د خبرنا دا جمله اسمیه خبریه شو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه